هم طرف ته ځکه چې ټایم هم رانه روان دی سره ډېره مننه ستاسو یو ځل بیا یقینا پېښور زموږ ښار دی او پېښور ډېر تاریخي ښار دی او که په دې اړه باندې سر موږ ډېرې زیاتې خبرې هم وکړو نو کمې دي زه وایم چې یاره سر نن یو هڅه وکړو او زموږ دغه مینوالو ته هم د پېښور د تاریخ په باره کې تاسو هغه تاریخ دغه کې چې کوم ریښتونی دی او تاسو سره دی زه وایم چې سر دا ورته په تفصیل باندې د مینوالو ته معلومه شي نو ډېره به ښه سره حبیب الله خان چې د پېښور ذکر کوو نو دا به ووایو چې پېښور خو پېښور دی که نه بلکل سر او پېښور د صدو د زرګونو کالو تاریخ لري جی سر دا همیشه راسې د خلکو د توجه مرکز دی بلکل دا تجارتي مرکز پاتې شوی دی په مختلفو ادوارو کې چې اوس په موږ لږ ساعت پس ذکر کوو صحیح دی او په دې پښتونخوا کې بلکې په پورا وسطی ایشیا کې یو خاص مقام لري مختلف حکومتونه راغلي دي مختلف دورونه راغلي دي خو د پېښور هغه مقام چېرته کم شوی نه دی دا همیشه په هر دور کې زیات شوی دی صحیح دی سر دې پسې چې موږ ځو زه پخپله مې یو طالب علم یم ستاسو لسنر یم خو چې کله موږ د پېښور ذکر کوو نو د تاریخ په حساب موږ داسې ځو 1200 قبل مسیح ته بلکل سر دا هغه دور دی چې هغه وخت کې به د پېښور ته او د دې سره د خوشا چې کومه وادي ده دې ته به رو وې رو او دلته زمونږ یو کتاب دی پشتونوں کی تاریخ اور شجرے پشتونوں کی تاریخ اور شجرے دا لیکلی دی شیر علی خان بنوچی ښه جي چې بنوچی سورانی هم ورته وایي او دا پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی ښه جي نو په دې کتاب کې هغه وایي چې په دې علاقه کې هندو راجاګانو صحیح دی په شروع کې واړه واړه راجاګانو او یو اجتماعي تصور هم و د پاسه به په یو لوی مهاراجا و او دغه خلک چې کوم دي دا تر خودمختاره به مو او چې د بهر نه به پې څوک طاقتور فوج یا سالار راغی نو هغه له به خراج هم ورکو صحیح دی سر په دغه دوران کې د دغې نه پس د فارس حکومت نه هوشنګ نومې یو باچا د هغه زوی سیامک او موسی کیومرس دې علاقې ته راله په لومبي ځل دلته سخار مار نو هغې په لومبي ځل دلته دا هوشنګ چې و دا ډېر عادل باچا او د خپل وخت ډېر مشهور باچا و صحیح سر صرف تاریخ دا وایي چې دا زړه زمانه وه هغه صحیح وخت اګزیکټ نه ښیي صحیح دی سر خو دا وایي ډېر عادل باچا و او د دلته په لومبي ځل د یو ښار بنیاد کېښودو او د هغې نوم یې فرساپور کېښودو فرساپور جی او بیا دا د پېښور لومړی نوم و صحیح دی سر چې کوم هوشنګ بادشاه جوړ کړی و بلکل بیا د هغې نه پس دا ښار برباد شو او دوباره یو هندو راجا آباد کو چې د هغه نوم بکرم و نو د هغه په نوم باندې د دې ښار نوم بکرم یا هغه لږ د هغې صورت بدل شو د هغې نوم بګرام جوړ شو صحیح دی سر او دا بګرام نوم په تاریخ کې او په ادب کې تر ډېر وخته پورې ژوندی و صحیح دی سر دا نوم زمونږ د خوشحال بابا په شاعرۍ کې هم شته دا نوم د رحمان بابا په شاعرۍ کې هم شته دا نوم د حمید بابا په شاعرۍ کې هم شته لکه خوشحال بابا چې په یو شعر کې وایي چې هم نغمې کاندي هم رقص او هم خاندي د رحمان په شعر ترک د باګرام نو دلته رحمان بابا د باګرام ذکر کړی دی او باګرام همدغه پېښور ښار دی صحیح دی سر بیا دې نه پس یو بل انقلاب راغی او د ښار چې کوم دی د باګرام دا برباد شو صحیح دی سر او بیا یو پرسرام نومې یو پنډت
راجا راغی صحیح چې دا یو متعصب هندو لکه د په هندویزم باندې ډیره زیات زور اچو او نور مذهبونه به دباول. صحیح ده سر. نو د چې کوم ښار دوباره جوړ شو او هغې لږ د هغې توسعه مو وکړه نو د هغې نوم یې پرشاپور کېښودو. پرشاپور جی چې دا وروسته بیا د پرسپور فرساپور پرشاپور او په آخره کې په پېښور باندې مشهور شو. صحیح ده سر. لکه دا د پېښور نومو هغه ارتقا ده هغه لکه وخت په وخت دا نوم داسې روچت شوی دی. صحیح ده سر.